د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولا برادر ویلي نړۍ د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي تعاملاتو ته لاره هواره کړي. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر وایي نړۍ د له طالبانو سره تعاملاتو ته لاره هواره کړي. برادر دغه څرګندونې نن د کوچني اختر په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې کړي دي. هغه ټینګار کوي چې نړۍ د افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي تعاملاتو مخکې پراته خنډونه حل کړي. هغه وایي تیرو څه کم 4 کلونو کې نړۍ ته ثابته کړې چې افغانستان امن دی او د اقتصاد محوره تګلارو چوکاټ کې هر ډول تعاملاتو ته آماده دي. انتونو ګوتریش ویلي جګړو او بې ځایه کېدو له ګڼ شمېر مسلمانانو څخه د اختر خوشحالي اخیستې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریش د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې د نړۍ مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې ده. هغه ویلي چې د هغو مسلمانانو په اړه ډیر اندېښمن دی چې د جګړې او بې ځایه کېدو له امله دغه اختر له خپلو کورنیو سره نشي لمانځلی. هغه ټینګار وکړ چې اختر د یووالي او همدردۍ د ودې لپاره یو ښه فرصت دی. څنګه کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان، فلسطین، غزه، یمن، سوریه، سودان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي او بشري ناورین یې لا پسې سخت کړی دی. د طالبانو حکومت له زندان څخه د فایډي هال په نوم یوه بله امریکایي میرمن هم خوشي شوه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمیه خلیلزاد وایي طالبانو د فایډي هال په نوم یوه امریکایي زندانۍ خوشي کړه. زلمی خلیلزاد پر خپله ایکس پاڼه د یو عکس په خپرولو سره لیکلي چې دغه امریکایي میرمن په کابل کې قطریانو ته سپارل شوي او ډیر ژر به له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. هغه د فایډي هال د راخوشي کېدو په تړاو د قطر له دوامداره ملګرتیا مننه کړې ده. تر دې مهاله طالبانو په رسمي ډول د یادې امریکایي میرمنې د خوشي کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. له جورج ګلیزمن وروسته فایډي هال دویم امریکایي تبر چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له بیا ټاکل کېدو وروسته طالبانو له زندانه خوشي کېږي. یونیسیار له پاکستان څخه غوښتي چې په جبري توګه د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو له مهالویش څخه یو ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې د کډوالو لپاره یو سوله ییز او خوندي چاپیریال رامنځته کېدو ته اړتیا ده. یاد سازمان له پاکستان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په جبري توګه افغانان ونه باسي. د ملګرو ملتونو دفتر ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید په ګډه کار وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې افغان کډوال په خپله خوښه او خوندي توګه خپلو کورونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له بې اسناده او اساسي کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د مارچ تر 21 نیټې له دغه هیواده وځي. د جلال آباد کابل 2 لین سړک په مسیر خوږیاڼو ولسوالۍ کې یو لوی پارک جوړیږي. د خوږیاڼو ښاروال نصیر احمد نیازی وایي چې دغه پارک د جلال آباد کابل 2 لین سړک په مسیر کې په 10 جریبه ځمکه د داخلي عوایدو څخه د 12 میلیونه افغانیو په مالي لګښت جوړیږي چې ټول اړین امکانات به ولري. نوموړی وایي د دې پارک په جوړېدو سره په سیمه کې تفریح او سیاحت ترڅنګ د سوداګرۍ پرمختګ ته هم زمینه برابره شي او په نږدې راتلونکي کې به نورې پرمختیایي او رغنیزې چارې هم ترسره شي. ایران کې 2 افغانان ساته د غورځېدو په پایله کې مړه شوي دي. د راپورونو په حواله د ایران په پلازمینې تهران کې 2 افغانان یوې 15 مترۍ ساته لوېدلي او مړه شوي دي. معیار خبري اجانس د تهران ښاروالۍ د ویان سید جلال ملکي په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره په یوې نوې ودانۍ کې یوه 15 متره څاه کیندل شوې وه او 2 افغان کارګر پکې په کار بوخت وو چې څو شېبې وروسته ترې کوم خبر رانغی. دغو افغانانو 20 او 40 کاله عمرونه درلودل او د پیژنګلوۍ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. احمد الشرع د سوریې د انتقالي حکومت نوې کابینه اعلان کړه. د سوریې لنډمهالي حکومت مشر احمد الشرع د شنبې په ورځ د خپلو 30 وزیرانو په انتصاب سره د نوي انتقالي حکومت اعلان وکړ. د رویټرز خبري اجانس د خبر لمخې د سوریې نوي چارواکي چې د سني اسلام پالو په مشرۍ د لویدیځ او عربي هیوادونو تر فشار لاندې راغلي تر څو یو داسې حکومت جوړ کړي چې د سوریې بیلابیل قومونه او مذهبي لکهګۍ پکې شاملې وي. د روان کال په جنوري میاشت کې احمد الشرع د سوریې د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه معرفي شو او ژمنه یې وکړه چې د یو پراخ انتقالي حکومت به جوړوي چې د هیواد ویجاړې شوي دولتي ادارې ورغوي او د ټاکنو د ترسره کېدو پورې به په هیواد کې حکومت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان غواړي چې د بودیجې د کمښت له امله د خپلو کارکوونکو شمیر او فعالیتونه راکم کړي. یاد سازمان ویلي چې د غوره روغتیایي چوپړتیاو سره سره موږ اوس له داسې حالت سره مخ یو چې د خپل کار او کاري ځواک د کچې له کمولو پرته بله لاره نه لرو.
رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دغې چارې اصلي لامل د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل دي چې هر کال یې دغه سازمان 18 سلنه بودیجه ورکوله. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي و چې د مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې 180 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او ښایي د روان کال تر جون میاشتې 220 نور روغتیایي مرکزونه هم وتړل شي. ترکیه کې د امام اوغلو په ملاتړ لا هم پراخ لاریونونه دوام لري. د نړیوالو رسنیو راپورونو له مخې په استانبول کې سلګونو زرو کسانو له تېرې شنبې راهیسې یو ځل بیا د دغه ښار د ښاروال اکرم امام اوغلو د نیولو په غبرګون کې لاریونونه پیل کړي دي. دا لاریونونه په تېره 11 لسیزه کې په ترکیه کې تر ټولو بېساري بلل شوي دي. امام اوغلو کابو 1 اونۍ وړاندې د اداري فساد په تور زنداني شو، خو د امام اوغلو پلویان بیا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټاکنیز ګواښ د له منځه وړلو لپاره د یوې سیاسي هڅې په توګه یادوي. میانمار کې د زلزلې له امله د مړو شمېر له 1100 څخه واوښته. د راپورونو له مخې میانمار کې 7.1 ریشتر درجې زلزله په تېرو 100 کالو کې بېسارې ښودل شوې ده چې تر دا مهال پکې څه باندې 1100 کسان مړه، 3400 ټپیان او له 300 زیات نادرکه دي. ملګري ملتونه وایي په هغو سیمو کې چې ډېر ویجاړی شوی د ژغورنې عملیات له ځنډ سره مخ دي او روغتونونه د ټپیانو په مدیریت او اخیستلو نه توانیږي. ورته مهال د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ویجاړیو کچه ډېره پراخه ده او بشري اړتیاوې هر ساعت زیاتیږي. له دې سره په میانمار کې د پوځي حکومت اپوزیسیون اعلان کړی چې تر 2 اونیو به پوځي عملیات هم وځنډوي. بلخوا ملګرو ملتونو د میانمار له زلزله ځپلو سره 15 میلیونه ډالره عاجله مرسته وکړه. د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.